الله دې امان راکړي. زما دا ملاتوب خو لږ مشهور زیات دی. هغه ورځ یو سړی راغو او ما نه تپوس کوي چې یو مسله تپوس کوم. نالې وایه ویل زما یو ملګری دی خپلې مور سره یې بدفعلي کړې او سترګو کې اوښې تلې راتلې، نو زما یقین پرې راغی چې دی پخپله و. مال څنګه؟ ویل بس مور یې پرته وه او دی ورغلی دی. نو د دې به کم از کم یو هفته کېږي چې ما نه یې تپوس کړی و. تر اوسه پورې مې په دې دماغو کې داسې ګونج دی چې کوم قوم چې دې حد ته راشي چې په خپلې مور هم صرفه نه کوي، هغه قوم د دې قابل نه دی چې الله په آسماني قهر نازل کړي او د صفحه هستی نه یې میټاو کړي. بل په بجلیګر کې ومه زه، یو سړی راغی ما ته ویل چې مولانا صاحب زما یو لور ده ګونګی ده او د هغې حمل شو، لویه خېټه یې ده. ویل مونږ چې ته تپوس وکړو چې بچیه دا چا؟ نو ویل په خپل رور یې ګوته کېښوه، په رور یې چې مونږ راونیوو څه وخت کې غاړه کې ورته پړی واچولو چې پانسي کو دی. حل ووایه. وی راته وی چې غلطي شوې ده رانه. نو رور په خور صرفه نه کوي، زوی په مور صرفه نه کوي. دا ستاسو ملک شو، دا زمونږ وطن دی او دا زمونږ اسلام دی او دا زمونږ دین دی او دا زمونږ مذهب دی. که حق وی او رښتیا وی بیا په تام صرفه نه کوي. هغه ورځ ما یو جرګه کړې ده، یو لیونی راغلی دی او په یو اډه یې دعوه کړې ده چې دا زما ده. ما جرګه وکړه چې هلکه ستا خو دې کې څه شته نه. هغه تلی دی پریس کانفرنس کې زما خلاف پریس کانفرنس کړی او چې راغی ما ته خبرې کولې نو جړلې دومره دومره اوښې سترګو نه تویېدې او ګیرې هم ده او ځان ته امیر صاحب وایي. پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د بجلیګر مولانا په بینک کې 10 کروڑه روپۍ پرتی دي او هغه په فکس ډیپازټ کې پرتی دي او دې سود خوري او 1 لک روپۍ مانه والی دي او دا یې کړي دي او دا یې کړي دي. اخبار والاو الله دې ور سره پوه شي ولیکل ډېر جزم سره مولانا بجلیګر کې 10 کروڑ روپے بینک میں پڑے. اور ما چوکت نو مال کم با ورزی چې 10 کروڑ روپے مال راشي. نو ما خو غږ نه کولم، مالې یو شعر مې ووی چې تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وی عقاب مرغه د تیز باد نه یریږه ما، څومره چې باد تیزی نو ته به اوچتئ، هوا چې څومره تیزی نو مرغه اوچتئ که. بله مې دا یو خبره ورته وکړه چې امام غزالي یو ورځ خپل کور والا ورته وویل چې ښځې په خپل ایمان ویرېدم. وی چې ولې؟ وی څوک مخالف مې نشته، هر سړی راته سلامونه کوي او تابعداري مې کوي او دا مې کوي او دا مې کوي، مخالف مې څوک نشته. ښځې ورته ویل چې نه دا د خدای فضل دی چې خلک دې تابعدار دي. او دغه یو ورځ یې څه مسله کړې وه، دا کوتکې ورسره دي او خلک ورپسې کور ته راله، راوځه ویلې خدای راستي که بې مرګه دې پرېږدي. ښځې ورته ویل دا څه چل دی دې ټولو خلکو خو کوتکې راوړي دي درپسې. ویل الحمدلله اوس مې د خپل ایمان نه امید پیدا شو چې مخالفین مې پیدا شو. د 1,40,000 پیغمبرانو سنت به اله ادا کېږي چې مخالفین دې پیدا شي. 10 کروڑ روپۍ زما په بینک کې مال نواز شریف پسې غریب دی او خیراتونه غواړي لګیا دي. که 10 کروڑ روپۍ ما سره وي 10 کروڑ خو څه کوي که یو 15 لکه وي نو زما آرډر دی چې ما به حق سرکار ضبط کړي چې د پاکستان خدمت ته پوش. اوس په دې لوډ سپیکر کې ځکه وایم چې دلته بار سی ای ډي والا آرمی انټیلیجنس زما دا نیوز ریکارډ کوي چې دا فکس نواز شریف صاحب ته ورسي چې بجلیګر مولا سره 10 کروڑ روپۍ دی والا په وخت ته اله نیم پاکستان پې چلیږي. تاسو پوه شئ؟ په دې هم زه خفه نه یم او صرف په دې خفه یم چې ما به کوم ټکی کولو که نه چې دلته یو خان و هغه به چې په موټر کې روانو نو د موټر مخې ته به چې ورانی وشو که نه نو ملګري ته به وایي چې پلاني یې ویل بیا مې ویل ته وګوره دا ورانی چوک د دې سړي به ګیرئ خو چې وبې کتو د هغه رښتیا ګیره به
تو بچورانه هم کی دا بگیره والی دومره گیره دا ډیره خطر پیسو الزام خو پرېږده پیسې ما کولې نو ما دپاره پیسې ګرانې نه دي لږ سر ټیټوم زه به عرب پتیم لږ سر ټیټوم خو الله دې نه کړي چې د پاکستان حکومت ته زما سر ټیټ شي په خدای قسم چې کور ته راپسې راغلي دي دا بار اجره زمونږ د علاقې د خانانو دې اجرې ته راپسې راغلي دي چې 15 کروڑه روپۍ والا خو لږ سر ټیټ کا سړي دواړه ژوندون 3 کاڼي به لاس کې ورکړم چې چا راپسې راوړې وې مالې والله بالله ثم تالله چې زه د پاکستان حکومت ته ترغې سر ټیټ نه کړم چې تر څو پورې د محمد رسول الله جوړ کړی قانون په پاکستان کې رایج کړی دی پاتې شو روټۍ په دې جومات کې زما ټول بچپن په وظیفو خوراک تیر دی ټول بچپن زه اوسم چې دې خدای ته څه ویم هغه کېږي والله چې ما له اوړه مفت راځي زما سبزي مفت راځي زما د زندګۍ معاش ټول د اسمان نه کېږي دا وګورئ دا 1500 تسبیح 15 کاله وشو 3 ټکي دي 3 ټکي چې په سهار وایم ماښامه کار شوی یو چې ماښام په وایم سهاره کار شوی زه به د پیسو دپاره هغه سړي ته سر ټیټوم چې د چا ښځه ټول عمر بادونه وهي زما په ټولې زندګۍ کې وګورئ دا کلی چې دا زه پکې اوسېږم قرآن په سر دې خلکو ته کېدی چې دیم چېرته د چا په واده کې لیدلی د چا په ځای کې په روټۍ لیدلی دی د چا په ځای کې په چوس کلي لیدلی دی قرآن ورته په سر کېدی ما داسې ژوند تېر کړی په زندګۍ کې ما د چا د واده د چا د مړي د چا خیرات د چا څلوېښتي په زندګۍ کې نه دي خوړلي که زما واده ما کې پېښ شوی دی ما د لور او د زوی واده په هغه طریقه کړی چې کومه طریقه جناب محمد رسول الله ویلې ده څوک راته وایي چې ستا د زوی واده مونږ ته خو دی ونه ویم ستا واده له زه درغلی یم تا ته وایي نه زه ورک شه په ما دې د پلار حق دی څه نه خورم او نه خورم رکې نو الزامات عزیزانو په پیغمبرانو لګېدلي دي او د دنیا سپی که په ما الزام ولګوي فکر نشته زما خدای ته پته ده او زما خدای ته پوه دی زما معامله خلکو سره نه ده چې ما له څوک سره کوي نو راباندې به بند شي زما خدای پوهېږي ګورم به زه ټولې مقدمې د خپلې زندګۍ چې دي هغه خدای ته سپارم ټولې مقدمې په خپله بدل نه اله خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه موسی علیه السلام یو عظیم پیغمبر و عظیم قوم چې ډېر تنګ شو چې دی خو مونږ پرېږدو نه او همیشه د یو خدای دعوت راکوي راځئ چې یو چل ورسره وکړو یو ښځه یې راوسته او هغې له یو بکس د اشرفو ډک ورکو چې دا واله خو دا موسی علیه السلام چې تقریر کوي نو ته پکې راپاسه او ادرېږه ووایه د خلکو ته چې د ده تقریر ما اورئ د ده تقریر خلک به وایي چې ولې نو ته ووایه چې د ما سره بېګا بدفعلي کړې ده پاسه او په پیغمبر دا الزام ولګوه ښځه په مجلس کې ناسته ده او موسی علیه السلام تقریر کوي دا راپاسېده چې راپاسېده خلکو ته یې خبره واورئ او چې خلک چپ شو بې اختیاره د دې ښځې د خولې نه ووته چې لا اله الا الله موسی کلیم الله ویلې یو څه او بې اختیاره د خولې نه ووته بل څه خلق ورته وایي ته څه وی لا اله الا الله موسی کلیم الله ما نن پدی موسی علیہ السلام باندې ایمان راوړو د قوم والا بیگا یو بکس د اشرفو ډک را کړی وی چې ته پته ټول کې را پاسه او په موسی علیہ السلام د زنا الزام ولګوه ته ولګوه په خدای قسم که زه پوه شوی مرا پاسېدم په دې نیت
چې الزام په لګو مخلین می ایمان وت خدای دې څه کوي کنه دا هغه بدبخت قوم دی چې په پیغمبرانو الزام د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فقیها د امت دی قوم په هغه الزام لګولې د پیغمبر په بیبی په هغه الزام لګولې پیغمبر ورسره خبرې کول پرې خو د اسمان نه براءت د بیبي عائشه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې د حضرت عائشه هوام د الزام نه خبره نه ده بالکل پاکه ده معززان عرض مې داو چې هر یو سړی ګوره په خپل پورې سپه تړلې تاسو لږ سوچ وکړئ په لاره چې زه د کلو کې دا ډیری نو د کوڅې دیوال خواته کوتره پروتي څه پروتي ها کوتره پیژنې کوتره پیژنې څه ته د سپي بچی ته وایي د سپي بچی ته کوتره داسې پروتي نو چې څوک ورسره داسې چوخ تیر شي نو دا کوتره داسې چلو کی چې تیر شي بل کوتره تیر شي بل چې تیر شي بل سړی چې تیریږي په خدای باور وکړه چې هو به هو زمونږ دا مثال دی که اجره کې ناست که دکان کې ناست که په لاره روان او چې څوک تیر شي څه بکواس خو ورپسې څه خو وایي په ایمان دا قوم داسې دی تا ته به څه ویلي نه خبر به هم درنه نه او ورپسې به غپ وایي نن هر سړي نه کوتری جوړ دی ټوله ورځ به غاپي عزیزانو په دې پوهېږئ چې د دې انجام به څه د دې انجام قرآن ویلی دی چې ستا ژبه خو چالاکه ده ته به قیامت کې ځان خلاصې چلاکي به کې خدای ته چې پیش شي ځان به خلاصې او چالاکي به کې نو الله باول څه چلو کی یوم نختم علی افواههم په دې خوله به دې مهر ووام خوله به دې بند کړو چې چالاکي ونه کې چرته یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم او لاسونو ته به دې حکم چې وایي په تاسو یې څه کړي نو د خپلو لاسونو ته وګورئ او زه به هم ورته وګورم چې زمونږ دا لاسونه ټوله ورځ څه کوي